فیسبوک سټډي د فیسبوک نوی اپلیکیشن که ډاونلوډ یې کړئ نو فیسبوک پرې پیسې درکوي. روحي پنځنۍ درویشتم د غبرګوالي د فیسبوک ادارې تېره ورځ اعلان وکړ چې د سټډي په نوم یې یو نوی موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی چې په ډاونلوډ، انسټال او کارونې سره به یې کاروونکي له فیسبوک میاشتنۍ پیسې ترلاسه کړي. هر کله چې سټډي اپلیکیشن انسټال شي نو په موبایلونو کې د شته نورو اپلیکیشنونو په اړه معلومات راټولوي. سټډي اپلیکیشن فیسبوک ادارې ته د نورو اپلیکیشنونو د ځانګړنو، کارونې او وخت په اړه معلومات ورکوي. دغه اپلیکیشن به ستاسو د موبایل نوم، د موبایل ډول، ستاسو ادرس او ستاسو په موبایل کې د شته اپلیکیشنونو په اړه معلومات راټول کړي. سټډي اپلیکیشن دا وړتیا لري چې معلوم کړي کوم نور موبایل اپلیکیشنونه تاسې کاروئ، یا د اپلیکیشنونه کومې ځانګړنې لري او ډیری کومې ځانګړنې کارول کیږي، څومره وخت دغه اپلیکیشنونو ته ورکول کیږي او دغه اپلیکیشنونه له کومې نیټې ستاسو په موبایلونو کې راښکته شوي او انسټال شوي دي. فیسبوک ادارې نه دی ویلي چې د سټډي اپلیکیشن کارن ته به څومره پیسې ورکول کیږي، خو ویل کیږي چې ښایي هر کارن ته به د میاشتې تر 20 امریکایي ډالر له یو څه نورو امتیازونو سره ورکول کیږي. ښایي چې فیسبوک سټډي د فیسبوک ریسرچ ځایناستی اپلیکیشن شي. دا یادونې ده چې فیسبوک سټډي به هغه وخت ستاسو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې تاسو یې انسټال کړئ او اجازه ورکړل شي.